بسم الله الرحمن الرحيم. غضب وسي لکه وسي د خدای په غضب باندې دی اخته دی. الله دې دی د بوش سره په جهنم کې وسوځي او زما پر دغه قرآن یقین دی، زما دې د خدای په ذات قسم چې دی به د بوش سره د دغه قرآن مطابق خدای په جهنم کې سوځي. دی وای خدای پاک وایي چې تاسو په عقیده کې د دې دوستي مه کوئ. په عقیده کې څه معنا لري؟ لوڼې دې په خراب کړې، ناموس دې په خراب کړي، سپین ږیري دې په خراب کړه، مساجد دې په ونړول، پر څنګو باندې ستا ناموس د دوی ناست دی، د دوی پر څنګو باندې دې خپل ناموس کښېنوي او ته وایه دا دوستي خدای پاک نه ښیي. ستا د مؤمن ولس د مجاهدینو په مخ کې یې قرآن کریم په چکر کې نه واچوي. خدای ښه پوهېږي غیرت تر داسې ځایه پورې ورسېدی، غیرت تر داسې حاله پورې ورسېدی. صحابي مبارک پرې ایستلی وو، یا یې پر یوه طرف واړوي بیا پر بل طرف واړوي، ور پر هره خوا چې مې پرې باسې پر خدای مې ایمان دی، هغې خوا ته مې و خدای ته رجوع ده، زه د دې دینه څه نه اوړم. سبحان الله سبحان الله. قرآن کریم کی په بل آیات الله جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. و ای هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست، تاسې خپل پلرونه تاسې خپل وروڼه دا د ځان باداران مه ګرځوئ. ان استحبوا الكفر على الايمان، که کفر پر ایمان باندې خوښ و بیا د دغه پلرو په قول لا مه کوئ، بیا د خپل وروڼو چې د خپلې مورکۍ څخه پیدا شوي د دغه په قول باندې لا مه کوئ. ومن يتولهم منكم فاولئك هم وایي که چا هر چا دغه کار وکړي هغه ظالمان دي، خدای وایي زه به جهنم ته واچوم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. استغفر الله. یو عالم ما په خوب ولیدی، هغه اوس مړ دی، نوم بیا ناست و. دغه آیات کریمه د مرګ وروسته ما په خوب ولیدی. دغه آیات کریمه زه یو بل زما استاد دا مې ورته تلاوتوي. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. مبارک علیه السلام ته وایي ډېر به د دوی ته ووینې چې دوی د کافرانو سره دوستي کوي، د کافرانو پر څنګو باندې ناست دي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. بد دی الله وایي دغه چې د دوی خپل ځانو و دې ته رامخکې کړي دي. ان سخط الله علیهم، چې د الله پر دوی باندې غضب و قهر دی. وفي العذاب هم خالدون، او دوی په عذاب کې د خدای هم مبتلا وي. دغه آیات سر ما ورته وایي، زما دا بل استاذ دا بل هغه دا راته وویل ولو کانوا یؤمنون بالله، که دوی پر خدای باندې ایمان درلودی، والنبي پر نبی ایمان درلودی، وما انزل الیه هغه چې په دې نبی ته را نازل شوي دي، الله وایي چې پر هغه باندې ایمان درلودی ما اتخذوهم اولیاء، دوی به دا کافران د ځان باداران نه وي ګرځولي او د کافرانو پر څنګو به نه وي ناست. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ډېر د دوی څه چې دي هغه فاسقان دي، د خپلې لارې څخه اوښتي دي. استغفر الله. خدای دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي، الله دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي. څو در څو به بدیو، څو در څو به نه پوهېږو، څو در څو به د دین په دښمنانو باندې نه پوهېږو. محترم مسلمانانو، که په افغانستان کې یاست که په پاکستان کې یاست، د الله پر لحاظ مسلمانان پر مجاهدینو باندې بدنمان مه یږدئ. د خدای څخه وبېرېږئ، د دغه پیغمبر څخه وشرمېږئ. ته ورته ګوره جهاد خو نه کوئ، د دین د دشمنانو مقابله خو نه کوئ، نو مجاهدینو ته ولې په بده سترګه باندې ګورئ؟ مجاهدین ولې خراب کسان بولئ؟ پر مجاهدینو باندې ولې بد وایاست؟ هر بې ناموسه را ولاړېږي، خنزیرتوبیه ته را ولاړېږي. بیا وایي دا مسلمانان دا مجاهدین و د اسلام رنګ وربد کوي. ظالم د اسلام رنګ خو تا وربد کوي چې لور دې په سکول کې ده، قوم
دې په بېناموسۍ اخته کړی دی مسلمانان دې په بېناموسۍ باندې اخته کړه بناموس خو ته دا خو مجاهدین دي دا خو د ناموس څخه دفاع کوي دا خو د قرآن څخه دفاع کوي یو بل یو بیا راولاړ شي وایي دا خواران دا ناخبره دي دا مشران یې ګوره چې څوک دي دا خواران وایي بیخي ناخبره دي د دې وطن پر کوم لور باندې روان دي د دې دغه پر کومې خوا باندې روان دي خواران د بل په اور کې سوځي دا کمزوري وایي ډېر د زړه سوي دي عجبه دا ده چې الله جل جلاله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وایي هغه کسان چې د خدای په لار کې مړه چې هغو ته مړه لا مه وایاست بل احیاء ولکن لا تشعرون هغه وایي ژوندي دي خدای وایي زه شکر کوم دی وایي دا خواران چې دا بیخي برباد شو نو اوس ته دې ظالم ته وګوره نو دا خو نیشنلی دی دا خو کمونسټی دی دا خو پرچمی دی دا خو یهودی بچی دی دا خو د خلقی بچی دی د دې خو هدایت هم نه نصیب کیږي دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی دا د الله جل جلاله امتحان ته بغاړه ایږدو الله جل جلاله څنګه وایي دا هم د مولا امتحان دی دا د الله ابتلا ده چې بیا زموږ پر اسلامي دولتو باندې کافران راغلي دي او الله به موږ ته امتحان اخلي الله جل جلاله څنګه وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وای اے مومنانو ستاسو داسې ګمان دی چې بس به موږ جنت ته ځو ولما يأتكم الله وای په تاسو خو نه دی راغلی مثل الذين خلوا من قبلكم هغه چې مخکې کسان ستاسو تېر شوي دي د هغو رقم تکلیف پر تاسو نه دی راغلی مستهم البأساء والضراء وای تکلیفو مشقتو وزپل مشقتونه پر راله وزلزلوا عجز سوه حتى يقول الرسول دا وقت پیغمبر بوویل رسول دا وقت بوویل والذین آمنوا معه متى نصر الله دونو بتکلیف باندې رالی چې دا وقت پیغمبر بدا ویل ول د خدای نصرت کله دی ته الله کومک کله راځي الله وای الا ان نصر الله قریب وای اے د خدای نصرت دې نږدې دی ژر بدر باندې راشي مسلمانانو صبر وکړئ نصرت را روان دی دا پته شاهد ده دغه بیان شاهد دی دغه مسجد چې زه پکښې ناست یم دا شاهد دی چې دا کافران به ماتېږي دا به ټیټې سترګې مړې سترګې د دې لاس پوڅې به هم ذلیله خبیث خوار د دې وطنو څخه خدای پاک شړي په بل ځای کې د سورة عنکبوت سر دی الله جل جلاله وایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله پاک وایي د خلکو داسې ګمان دی چې دوی دې پرېښول سي ان یقولوا آمنا چې دوی فقط دغه نه وایي چې موږ مؤمنان یو بلا به په دې څوک کار نه لري وهم لا یفتنون الله وایي پر دې به زه خپل امتحان نه راولم ولقد فتنا الذين من قبلهم الله وایي په تحقیق سره ما امتحان راوستلی دی پر هغه کسانو باندې چې د دې څخه مخکې خدای پاک وایي ما تېر کړي دي حتی پر صحابه کرام باندې ما امتحان راوستی خدای پاک وایي دا د خدای ابتلا ده دا د الله امتحان دی چې کافر پر تا باندې مسلط دی او دوی خپل دښمني سره شړي یو امتحان یې دغه دی چې دوستي ورسره کوي که نه ورسره کوي بل امتحان یې دغه دی چې پر دې سر یې ولې که نه ولې نن مې د مجاهد جوړېږي غازي جوړېږي شهید جوړېږي که یا الله وایي فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الكاذبين الله وایي خامخا به هغه کسان چې دوی رښتیا وایي چې دوی وایي موږ مؤمنان یو الله وایي هغه کسان به زه پیژنم ولا يعلمن الكاذبين دروغجنان به هم معلوموم ار یو وایي زه به داسې پر دین باندې سر ورکوه نه یې ورکه چې بې باوندې پر سر باندې ګرځي لاندې ټانګان درته ګرځي د دین دشمنان په قوت او په استعداد کې دي ته د یو مات راکټ او د یو مات سلا سره وروځې نن د خدای امتحان ته سر ټیټ کړه ونسه داسې خو نه خلاصېږي زما لالیه شیرین پیغمبر الله مو دې د په برکت وبخښي الله مو دې د په شفاعت باندې وبخښي شیرین پیغمبر زما د سترګو تور پیغمبر هغه وتی پر مخې د جهاد ګرځونه پراته وه او ته په کور کې ناست یې خورې یې
چیشې یې او بد ګمان لا هم در سره یې واګوره چې دا څنګه کیسه یې او په سترګې وینې چې امریکایان دي په سترګې وینې چې انګریزیان دي یو رقم کافر دی لا نه امریکایان فرانسویان انګریزیان هالنډیان کاناډایان رقم کافران دي یو چاته خوب ووزه تلک چې بیخي تلک چې در پیغمبر علیه السلام پر خدای ګرانې اوه تا ونه خدای پرېږدي یا په والله او په بالله کې دې پرېږدي په ورځ د آخرت ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم الله وای خامخا به تاسو په امتحان کې اچوم چې زه ستاسو مجاهدین او صابرین زه ستاسو وپېژنم چې څوک صبر کوي څوک جهاد کوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه الله واستعز ګمان چې موږ به جنت چې تاسو به جنت ته ځئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله واي هغه کسان چې هغه جهاد کوي تاسو او صابران دي هغه به په تاسو کې نه پیښ تاسو نشي کېدلی داسې نشي کېدلی خامخا به په تاسو امتحان د خدای راځي ولنبلونكم بشيء من الخوف الله واي خامخا به په تاسو باندې امتحان کوم د بیره به در باندې راځي والجوع لوجه بدر باندې راځي ونقص من الاموال پیسې باندې کمیږي والانفس شهیدان به کور ورکه والثمرات باغونه باندې وچیږي قحطي بدر باندې راځي وچکلي بدر باندې راځي دا ګرو تکلیفونه پر افغانستان باندې رااله ام بیره د باندې کافرانو سربېره تیارې باندې ګرځي ام وږي دي خواران ام مالونه د لاسه ورکړه ام شهیدان کیږي ام باغونه وچسوه بارانونه سربېره ور باندې بانسو امتحان د خدای دی ځان ورته ټینګه افغانه ځان ټینګه د خونه استعداد خدای دې پکښې یښی دی نو که په تا کې استعداد نه وای په ټوله آسیا کې روسان چا نه کړه مات الله ستاسو پر لاسو باندې مات کړ خو استعداد خدای در کړی دی قوت خدای در کړی دی چې امتحان در باندې راولي ځان ورته ټینګه ولوږي ته ځان ټینګه کافران خو چړچې کوي نو خو دغه دنیا ده نو کافران دې خپلې بازۍ کوي تجارات خپل خوراکونه کوي پر تاسو باندې به تکلیفونه چې راځي پر صحابه کرام راغلي دي زما ورونه که مسکین یې در صحابه به څوک مسکینان وه حضرت عمر صاحب مبارک علیه الصلاه والسلام د کوره راووتی چې کتل حضرت ابو صدیق صاحب مبارک یو ځای ولاړو حضرت عمر صاحب مبارک بل ځای ولاړو هغه هم د کور راوتلی و مبارک علیه السلام ورته ویل ول څنګه راوتلی یاست ول وږي یا رسول الله مبارک علیه السلام دی د دې در سترګو قربان سمه الله مجد دې په شفاعت وبخشي الله مجد دې په محبت وبخشي ول یا رسول الله وجيو هغه حضرت ابو بکر صدیق صاحب چې د رسول الله پر میراث باندې اول دی کښېنستی د خپل سید الانبیاء پر ځای باندې خدای کښېنوي پر هغه منبر چې ښایسته جانان ناستو پر هغه منبر چې محمد علیه الصلاه والسلام ناستو پر هغه باندې بیا حضرت ابو بکر صدیق صاحب مبارک کښېنستی دی وږي وراوتلی د کور سره هغه حضرت عمر صاحب مبارک چې په ورځ د آخرت یو حدیث شریف ما لیدلی دی یو حدیث شریف کې وایي په ټولو خلقو کې چې الله جل جلاله په رسته لاس باندې عملنامه ورکوي حضرت عمر صاحب مبارک ته ورکوي وایي داسې تجلی جن پورته کېږي لکه د لمر غوندې د دې مخه سه الله مو دې په شفاعت کې وبخښي خدای مو دې د سترګو قربان کې الله مو دې وبخښي د دې مړونه خدای و غیرتمن خدای و فتن خدای خو بدول تاسو چش کوي مړو تجارانو تاسو چش وکړه پیسې تاسو څه په وکړه تاسو عذاب ته ګوره خدای څنګه وایي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله پاک وای هغه کسان چې دې سره زر او سپین زر ذخیره کوي هغه کسان چې دې ډالر او پیسې او کالدار او افغاني ذخیره کوي ولا ينفقونها في سبيل الله دا الله په لار کې نه نفقه کوي الله وای فبشرهم بعذاب أليم الله وای دردناک عذاب باندې زیری ورکم يوم يحمى عليها في نار جهنم الله وای څه وخت په دغه دنیا دغه د دې پیسې دا په بنګو کې پرتی دي دا دوی چې په کالکولیټر باندې حسابونه کوي الله وای دا پیسې په جهنم کې پرتی او هغه بس رس کر وټرسي فتكوا بها جباههم الله وای د دې تندیان په پور وداغم وجنوبهم بغلونه به پور وسوسم وظهورهم ملای به پور وسوسم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله وای دا هغه دي چې ما تاسو د خپل ځان لپاره ذخیره کړی وي وای څه کوي خدای څه پوهیږي
زما او ستا په قرآن باندې پسخند ووهل سو. ته پیسې حسابې، ته روشونه خورې، ته په پراډو بلند کوزر کې سپرېږې، ته مسلمان یې، ته پر محمد علیه صلات وسلام باندې کلمه وایې، ته مو حج ته روان یې، فرضي جهاد نه کوي ونه پلي حج ته روان دی. فرض عین جهاد چې پر نر او پر ښځه باندې اوس فرض دی، څنګه بلا نه فرض کېږي چې په قرآن دې پسخند وهل کېږي؟ فرض عین چې په مبارک علیه صلات وسلام باندې پسخند ووهل سو. خدای دې حساب در سره وکړي. تاسې سره یو ځای کوي، تاسې پر دې باندې ټپرېږئ، الله به حساب در سره کوي. خدای څنګه وایي ورته وګوره، یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی دی، من یرتد منکم عن دینه، هر څوک چې په دې کې د خپل دینه سه واوښتي، فسوف یأتی الله، ژر دی الله وایي یو ډله به پیدا کړمه. الله وایي فسوف یأتی الله، ژر دی چې الله به راتګ وکړي بقوم په یو ډله سره، یحبهم چې د الله به د دوی سره محبت لري، ویحبونه او دوی به د خپل رب سره محبت لري، اذلة علی المؤمنین، پر مؤمنانو باندې به ډېر عاجز، اعزة على الكافرين، پر کافرانو باندې به ډېر سخت دریځ، یجاهدون فی سبیل الله، د خدای په لار کې به جهاد کوي، ولا یخافون لومة لائم، د چا په ملامتۍ او پروا نه لري، که د تروریست نوم پرېږدي، که د دهشتګرد نوم پرېږدي، الله وایي په دې باندې پروا نه لري. ذلک فضل الله، دا فضل د خدای دی، یؤتیه من یشاء، و هغه چا ته ورکوي چې هغه د خدای خوښ وي. والله ذو الفضل العظیم، الله د غټ فضل خاوند دی. دغسې ډله به خدای پیدا کړي. سبحان الله، مجاهدین دي، مسلمانه مجاهده، دغه دې بس ده چې الله وایي زه ستاسې سره محبت لرم او دوی زما سره محبت لري. محب و محبوب، خدای د دوی محبوب دی، دوی د خدای محبوبان دي. دغه محبت دې بس ده. د چا په پراډو کې چرت مه وه، د چا په لنډ کوزر کې چرت مه وه، د چا په پیسو کې چرت مه وه. راسئ د خدای څخه ګټه زده کړئ، راسئ د خدای سره معامله وکړئ. الله څنګه وایي، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. و ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړي دي، زه یو داسې تجارت در وښیم چې د دردناک عذاب څخه خلاص شئ. کشر ځوانه، زما محترم ځوانه، ای قوي په سرعت باندې تکړه ځوانه، ای هغه ځوانه چې ستا پر وضو باندې ته کولی شې چې ته 82 راکټ یوسې، ته سکیل په ولاړې وچلې، هغه تا ته خدای څنګه وایي؟ وای هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. وای داسې تجارت و معامله در وښیم چې د خدای د دردناک عذاب څخه خلاص شي. تؤمنون بالله، پر خدای باندې ایمان ولري، ورسوله، زما پر رسول باندې ایمان ولري، وتجاهدون فی سبیل الله، د خدای په لار کې جهاد وکړي، باموالکم وانفسکم، په خپلو مالو په خپلو ځانو باندې، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الله وایي دا ستاسو دپاره خیر دی که تاسې پوهېږئ. تجارت مې را سره وکړه، معامله را سره وکړه، په سپین مخ د خدای په حضور کې ورپاسېږه. زه خو داسې وایم چې یا الله ستا پر دین مې داسې ټوک ټوک چې په ورځ د آخرت زما ټوټې راپورته کړه. د محمد علیه السلام تر بغل مې خدای ودروه، ستا په لار کې جهاد کړی دی، ستا دپاره راوتلی دی، پر نازنین مخې ګرځونه پراته وه. په احادیثو باندې ثابته، په 19 غزاو کې مبارک علیه الصلاة والسلام په خپله وتلی دی. سست سړی د خدای نه دی خوښ، بېغیرته د خدای نه دی په کار. بېغیرتان خو ډېر ګرځي، کار خو مړونه کوي، میړه سړی د خدای خوښ دی. ځوانه ډېرې ګناهې بدې کړي، مسلمانه ډېر ګناهې بدې کړي. ورشه د خدای سره معامله وکړم، په پاک نیت باندې ور ووځه، الله به دې سیده و جنت ته واستوي. دا خو د افغانستان د والیانو خبره نه ده، دا خو د فاسقانو او د منافقانو خبره نه ده چې دوی په مسلمانانو باندې پسخند وي، وایي په یوه لاس کې جنت ورته جوړ کړي. جنت خو خدای جوړ کړی دی، کافره معامله خو خدای وایي، وایي ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم. الله وایي ما د دې مؤمنانو سره د دوی روپۍ، د دوی پیسې او د دوی ځانونه ما جن رانیولي دي، بان لهم الجنه، چې دوی ته خدای وایي زه جنت ورکوم. دا د دوی دنیا مې جن رانیول او د دوی بدنونه مې جن رانیول، په بدل کې د څه شي؟ د دې چې زه دوی د جنت ورکوم. خدای وایي څه وظیفه یې ده؟
يقاتلون في سبيل الله د الله په لار کې به جهاد کوي فيقتلون دوی به نور وژني دوی به نور د جهنم کندې تور کړي وي ويقتلون دوی به په شهادت باندې رسیږي الله وایي وعدا علیه حقا الله وایي دغه وعده پر ما باندې حق ده في التورات وای دا وعده ما په تورات کې هم دغه څه کړی وه والانجیل په انجیل شریف کې مې دغه څه وعده ورکړې وه والقرآن په قرآن کریم کې مې دغه څه وعده ده الله وای ومن اوفى بعهده من الله که چا د خدای په دغه وعده باندې وفا وکړه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله وای که دغه وعده باندې چا وفا وکړه زما پر دین یې سر قربان کړي زما په دین کې پیسې ووالې زما په دین کې د مجاهدینو سره ښه وکړه غازیانو ته پیسې ورکړې اسلحې مجاهدینو ته ورانې د یتیمانو د مجاهدینو پر شهیدانو پر یتیمانو پر سرو باندې لاسونه تیر کړه او د مجاهدینو پر کورنۍ باندې پیسې وویشلې او د خدای په لار کې په خپله ودرېدل الله وایي د دغه معاملې زیری وکړه الله وایي زه به جنت ورته ورکوم مسلمانانو څنګه جهاد نه کوئ څنګه د خدای په لار کې نه درېږئ ولې لا نه کوئ عشق دی بندې عشق څه پیسې به څه شي در وکړي خو پروت به یې بیا به دې بچان چړچې پکښې ویې په جهنم کې به سوځې په قبر کې به پروت یې و خدایه ما زه زامن څه کومه زه اولاد څه کومه ما یو وارې و دې دنیا ته ور واستوه چې ستا پر دین باندې زه قربان سمه او ستا خدمت وکړمه الله وایي نور دې وخت تېر شو دغه دی وخت دی دغه میاشتې و دغه کلونو دی وخت دی جهاد د خدای په لار کې وکړه ونیسه خدای بیا به دا کافران نه یي بیا به په جهاد پسې ځغلې د جهاد ځای به نه در پیدا کېږي نن د کافر خدای و کور ته راوستلی دی ته لا نه وروسې ته لا پر دې قرآن سر نه ورکوې ته خو حضرت حمزه صاحب مبارک ته وګوره دې ښایسته شهیدانو ته چې پر دې دین باندې قربان سوه څنګه خوشبویي یې ځي څنګه ژوندي دي الله جل جلاله څنګه وایي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اغه کسان چې دي مؤمنان دي او هجرت کوي زما په لار کې او جهاد کوي زما په لار کې باموالهم د دې په خپلو پیسو باندې وانفسهم په خپلو ځانو باندې چې دوی پیسې زما په لار کې وي او ځانونه زما په لار کې قربانوي اعظم درجه عند الله د خدای په نیت باندې هغه د هغو درجه ډېره غټه ده واولئک هم الفائزون الله وایي په آخرت کې هغه کامیابه دي ورته وګوره وجه تاکیداتو ته یبشرهم ربهم الله وایي دوی رب و دوی ته زیری ورکوي برحمت په رحمت سره الله وایي زیری ورکړه چې زما رحمت دی پر تاسې باندې ورضوان رضا د زما وجنات لهم فيها نعيم الله وایي زما جنتونه دي په دغه جنتو کې به د دوی دپاره نعمتونه یي مقیم په هغه ځای کې به دوی وي خالدین فيها ابدا همیشه به په دې جنت کې ان الله عنده اجر عظیم ورته وګوره کوچنی درجه ده دا دون تکلیفونه دا دون المنځونه کوو دا دون عبادات کوو دا ژاړو دا ذکرونه کوو دا قرآن کریم وای سل د زرګر یو د ګګر یو واری دی چې الله درڅه په خوشحاله کېږي احادیث دا درته وایم در روان احادیث هم په دغه کې دي د جهاد په برکاتو کې دي په هغه آسانو باندې خدای قسم اخی چې دوی په جهاد کې ولاړ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله واسما دي په هغه آسانو قسم وي اے مسلمانه د هغه آسانو سره الله د خدای محبت دی چې د خدای په لار کې ولاړ دي وای په هغه آسانه وي د خدای وای قسم وي چې د دوی د پښو څخه د اور په چرتي پورته کېږي چې په دې دشمن باندې روانې د هغو ټکهار یې دا آشنا دي دا تیز چې ځغلي په دې ډبرو کې د دې لاندې په دې شونګري پرې هغه شی ورمښلولي د اوسپنې چې شی بولي نعالي بولي که چی بولي دا پورې مښلولي الله وایي دغه چې دا ورونه پورته کېږي وای په دغه آسانو دې زما قسم وي هغه آسانه مې د قسم الله وایي چې په سهار وختي پر دشمن باندې وروانې پر کافر باندې وروانې مجاهدین سربیره باندې سپاري او پر دشمن باندې ورسي فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله وایي پر دې باندې دا دوړې وګرځونه باندې راپورته کړي او عملې باندې کوي پر دشمنانو باندې زما د دین پر دشمنانو باندې په هغه آسانه مې د خدای وایي قسم وي هغه آسان الله ته محبوب دي چې مجاهدین جهاد باندې کوي لا یې ولې نه کوو جهاد ولې د خدای په لار کې نه جنګېږو ولې د خدای ولار ته پر دین باندې سر نه ورکوو
د الله محبوب انسانان مجاهدین د الله په لار کې قربان شوي انسانان شهدا سبحان الله په اوس وخت کې اوسړي را ولاړ شي پیسې خو په کروڑو لري بلډینګان په کروڑو باندې په بلډینګانو باندې دی را ولاړ شي په یو مسجد باندې غاړه باسي وایي ما مسجد جوړ کړی دی یا نفلي حج ته ځي نفلي عمره کوي اچھا پتا ده سبحان الله مبارک علیه الصلاة والسلام د یو حج ماسه وا چې پرجعین حج د کړی دی مبارک علیه الصلاة والسلام بیا د ټول عمر چې د تیر شوی دی د پر مخ باندې جهاد ګرځونه پراته و د ټول ژوندۍ په جهاد کې تیر شوی او دی نفلي حج او نفلي عمره ته چمیدلی دي تر دا نفلي حج خو دې خدای په ذات قسم چې دا ټپیان چې پراته دي چې زخمو یې چنجي وکړه د کافر مرمۍ پکښه بنده د دغه سره شو وکړه بیته دلیه خدای زرچند ثواب ورکړي دا بیتي او د مبارک اسلام د زیارت هغه مبارک علیه الصلاه والسلام هم دغه درته وایي چې ما زیارت ته مرزه خدای کار وکړه ورسه چې په ناموس په قران او په مسجد کې کافران در نه وتل هغه دفاع وکړه ما ته چشته راځي ما ته چی غواړي وس زنو مولان په دې لار کې د خدای پر لحاظ مسلمانانو پر قرآن سر قربان کوي نن مو وخت دی بیا به ارمان کوي دا وخت په لاس نه درځي بیا به ارمان کوي دا حالت په لاس باندې نه درځي بیا به د یوې مرمۍ د یو کافر په انتظار باندې ناست یاست تاسو په لاس باندې شي نه درځي د بدر په غزا کې دا مسلمانانو کې سره کمزور شو کافران پر ډیر و د منافقانو به ویله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم مسلمانان فعجزه برب دا منافقان ویل ولدا دغه چې دي دا د مبارک علیه السلام صحابه به شوله ولدا دا خپل دین خطا ایستل دي دا خوران ته ورته ګردادونه کافرانو سره دی مقابله کوي د دې په مقابل کې دی ولاړ دي جنگیلو سره د دې طاقت نو دی لري دا خطا ایستل دي لکه مشت چې دا خلق وای دا خو دې دي د دې دونه کفر سره مقابله کوي ولې نه کیږي چې خدای زما سره دینو مقابله څنګه نه کیږي په دنیا کې ته ورته وګوره 15 میلیونه مبلغین چې تبلیغ کوي دعوت چلوي په پستا خلو په پستا نرم په نرمه لهجه باندې ودی ته دعوت ورکوي هغه 15 میلیونه دي په دنیا کې د دې په دولتو کې ګرځي هغه ته ځغ نه کوي او موږ په دادونه کې کونجو کنار کې بیریږي په ټول ناټو کې 2000 کسه نو کې افغانستان ته بیریږي و ما خصه دي وای د افغانستان جنوب خطرناک دي فلانکه علاقه خطرناک ده بیریږي څنګه خدای زموږ په بغل نه دی ولاړ تیاری د دوی سره دي ټانګان د دوی سره دي توپونه د دوی سره دي پیسې د دوی سره دي زموږ سره یو مات اشته ده یو مات راکټ یو کمزوري سلاره سره ده د خدای نصرت لا څنګه یي څونه یې د خدای نصرت په هغه وطن کې چې د دوی بادشاهي ده دوی حکومت جوړ کړی دي مجاهدین نو ته ګرځي دی په دا علمن کې دین تاسو نه ویني په دې کونړ کې نه ویني په دې پکتیا کې نه ویني په دې قندهار په دې زابل په دې روزګان په دې غزنی په دا علاقو کې په دې وردګو کې چې دا مجاهدینو ته د نصرت ورکړي خدای د نصرت ورکړي دي دا غټ علاقې بلاس کې دي خدای لا پر بغل نه دی ولا لا حق جهاد نه دی او الحمد لله الله جل جلاله واي لكن الرسول الله اسمه رسول چې دی والذین آمنوا معه هغه کسان چې ایمان راوړي دي او د سره ملګری دي الله وايي جاهدوا باموالهم انفسهم هغه ما په لار کې جهاد کې خپل ځان خپل مال باندې واولئک لهم الخيرات واولئک هم المفلحون هغه لپاره خدای پاک وي غټ درجې دي او هغه پر ذکرت خلاص دي الحمدلله مبارک علی السلام جهاد کوي صحابه کرام هم جهاد کوي موږ هم کوو دغه ملار ده هر څوک چې ودی سترخان ته راځي زموږ لار ته خلاص ده دا ورته وایم چې د جنت مبارک سبب پاک نیت باندې جهاد وکړه د جنت مبارک سره دا ورته وایم چې ګناهونه دي کړی دي الله به درو بخښي أنا نمدرت وين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وأي أي مؤمنانو زي وداس تجارة ندروش إيما جددناك عذاب سخلاص تؤمنون بالله فالخداء من إيمان ولري ورسوله بالرسول من إيمان ولري وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ده خدای په لار کې جهاد وکي په خپل پیسو په ځانو باندې ذالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون دا سیده پر خیر دي کدی پویږي یغفر لكم ذنوبكم الله وايي ګناه بدرو بخښما ويدخلكم جنات الله وايي جنتو ته مور داخل کما تجري من تحتها الانهار
چې در هغه لاندې ولې بویږي ومساکن طیبة فی جنات عدن هغه پاک ځایونه به الله په جنت عدن کې درکړم ذلك هو الفوز العظیم دا وایي ډېره غټه کامیابي ده ډېر غټ بری دی الله مو دې د حضرت حمزه صاحب مبارک پر بغل باندې راوپاسوي د قبر عذاب نشته و شهید ته د زکندن عذاب نشته و شهید ته د حشر عذاب د عرصات پر میدان ټول خلک د خپل ځان نارې وي شهدا نازولي شهدا هغه را رواني مشک مبارک علیه السلام وایي په هغو وینو کې راپورته سي رنګارنګ د وینو یې بوی د مشکو سي او لرې سي موږ د خدای په لار کې سرونه قربان کړي دي هغه وینې در بهیږي هغه د تکبیر نارې دي پورته کېږي وایي لرې سي موږ سرونه قربان کړي دي لار راکړي هېڅ تکلیف نه یې د عاش مبارک در سایه لاندې الله جل کښېنولي انفروا خفافا وثقالا الله وایي پورته سئ جهاد وکړئ که ځوانان یاست که سپین ږیري که خوشحاله یاست که نه یاست خوشحاله که مسکینان یاست که غنیان یاست انفروا ولاړ سئ خفافا وثقالا ځوانان سپین ږیري خوشحاله وو خوابه دي فقیران غنیان وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله د خدای په لار کې په ځان او په مال باندې په مال او په ځان باندې جهاد وکړئ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون خو دا ستاسو لپاره خیر دی مړو تاسو ته وایم تجارانو تاسو ته وایم د خدای پر لحاظ څونه مصرفونه کوي په ودو کې مزوینه چې په یو واده کې 6 لک روپۍ مصرفوي الله به حساب نه در سره کوي مجاهدینو زخمو چنجي وکړه ستاسو سره به حساب خدای نه کوي او نه خبره یو او قرآن مې زده دی مګر زه نه خبره یم او ته هوښیار ته پوهېږې پر موبایل یې مصرفوي په خرابات یې ویې و مجاهدینو ته پیسې نه ورکوي الله جل جلاله څنګه وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الله وایي ګمان دې نه کوي هغه کسان چې دوی چې خدای رزق ورکړی دي او دوی د خپل ځان د خپل فضل څخه خدای وایي ما رزق ورکړی دي هغه بخالت بیا کوي چې دا دوی وایي د دې دپاره به دا خیر هو خيرا لهم الله وایي دا د دې دپاره خیر دی بل هو شر لهم الله وایي دا د دې دپاره شر دی سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه الله وایي ژر دی چې دغه پیسې دا به توق شي په ورځ د آخرت په ورځ د آخرت به دغه توق شي د اور توق وي د دې په غاړه کې به الله جل جلاله زور واچوم سبحان الله سبحان الله د خدای پر لحاظ بیا به ارمان کوي د چا دپاره ساتي پیسې مبارک علیه السلام ټوله زندگی په مسکنت کې تېره کړه د بی عایشه صاحب مبارکه وایي وایي 3 واره په اسمان کې سپوږمۍ راوختل زما زموږ د بنو د مبارک علیه السلام د ښځو په کورو کې ول دیګۍ نسو باندې دیګ نسو باندې که ته غوسان نسو پوخ ته روشونه وهه جهاد خو نه کوي ځان دې غولدک اچولی دی ځان هوښیار بولې بیریږې ای مسلمانه د چی شي څه بیریږې د تاڼې څه بیریږې د جیله څه بیریږې د شهادته څه بیریږې در صحابه خو پر خدای نه یې ګران چې هغو سرونه قربانول او در مبارک علیه السلام خو نو پر خدای نه یې ګران چې د هغه مبارک غاښ په شهادت ورسېدی چې سید الانبیا دی د پر مخ د جهاد ګرځونه پراته وه ته نه پیسې ورکوې نه زوی ورستی نه اولاد ورستی بیا به ارمان کوي دغه بیره چې نن در سره ده دا بیره به دې په ورځ د آخرت د جهنم د بیرې څه بیا راوګرځوي دغه بیره که ته نن پر غاړه واخلې چې نه د تاڼې پروا لرې نه د کافر پروا لرې نه د جیل پروا لرې نه د ټپ پروا لرې نه د اولاد پروا لرې په ورځ د آخرت به دې الله بیا د جهنم څخه دغسې په امان کې که په دې وخت کې ته په امان وې په دې وخت کې بیا په کور کې بېغمه ناست وې خوړله دي څښله دي ځان دې ټمبه کوئ خوراک دې ډېر کوئ بیا به د جهنم د بیرې څه بیا نه یې په امان د زکندن و تکلیف ته دې ګوره د قبر و تکلیف ته دې ګوره د حشرګاه پر میدان دې و تکلیف ته ګوره او د جهنم وسوځلو ته دې بیا ګوره د غونه پوښتنه چې خدای در څه وکړي چې زما نازنین پیغمبر وتی ته ولې نه وتلې ته به څه ورته وایه او سره د دې په ټول قرآن کریم کې چې وګوره دا جهاد په مال باندې دا وایي پر جهاد بدني باندې افضل دی وجاهدوا باموالکم وانفسکم اول یې پیسې راوړي دي و په پیسو په ځان جهاد وکړي اول یې پیسې ذکر کړي دي خدای پاک په دې وجه وایي د پیسې ډېرې محترمې دي که پیسې نه جهاد په چیش باندې کوي تا مسلم مجاهد ته مرمۍ ورانیولې ده ته به مو خدای ته ورځې
ته به مو خدای ته سوال جواب وروړې چیرې که یې جهاد دا ته جهاد نه بولې نو چیرې دی یو ځای خې وکه یا ولاړ شه عراق ته ولاړ شه یا و کشمیر ته ولاړ شه یو ځای خې وکه جهاد ګرسره یو ځای نشته جهاد په دنیا کې یو ځای خې وکه دا پیسې دې وروړه د خدای په لار کې مصرف کړه يوم يفر المرء من اخيه الله وای دا حالت سره به مخامخ شي چې دا سړی به د خپل ورور تښتي و امه و ابيه د پلار او د مور سره به تښتي و صاحبته و بنيه د خپل ماینې او د خپل اولادو سره به تښتي ومن في الارض جميعا ثم ينجي د ټول چې دا په دنیا کې څه دي د ټول سره به تښتي هلته به دې بیا څوک پر سر پیردار ولاړې شیرین بچی هغه نازنینه ښځه چې پر تا ډېره ګرانه ده او ته پر دې باندې ګران یې دا به دې په ورځ د آخرت څالې مسلمانه فکر وکړه دین خو اسانه نه دی دین کې خو تکلیف شته په دین کې خو مشقتونه شته حضرت انس مبارک فرمایي وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مبارک علیه السلام ویل چې من غزا غزوه فی سبیل الله کچا د خدای په لار کې وغزا وکړه فقد ادا الى الله جميع طاعته والله دې ټول عبادت وکړي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کدا چا خوشي مسلمان دي سي کدا چا خوشي کافر دي سي مبارک علیه السلام وای ان اعتدنا للظالمین نارا الله پاک وای مرد د ظالمانو لپاره نار ټاکلې دي قال انس مبارک وای یو چا پښتنه جوړ کړ ولقيل يا رسول الله والاي رسول د خدای وبعد هذه الحديث الذي سمعناه منك واذا دا حدیث ورسته چې تا ماته وویله چې که چا یې وغزا وکړه به خدای ته ټول عبادت وکړي د دې وروسته من يدعو الجهاد ويقعد څوک به جهاد پرېږدي په کور کې او څوک په خپل کور کښېني چې دونه سخته خبره تا وکړه قال مبارک علیه السلام ویل والمن لعنه الله هغه څوک چې د خدای لعنت یې پر ده باندې وغضب علیه او غضب د خدای پر ده باندې واعد له عذابا عظیما ده ته به الله دروند عذاب ورکړي قوم ويكونون الله مبارك عليه السلام ویل یو ډله به یو قوم به في اخر الزمان په اخر زمانه کې د جهاد په قصه کې بني او جهاد به بالکل پیژنې نه او پر هغه به د خدای غضب د خدای لعنت به باندې او دروند عذاب خدای ورته مقرر کړی وقد اتخذ ربي عنده عهدا الله وای ما ته وعده کړې ده ما ته ویل چې اے محمد علی السلام زما در سره وعده ده چې چا زما جهاد نه وکي چا زما د جهاد ته سر ولغړوي ان يعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين دا سه سخت عذاب الله وای ورکم چې هیڅ چاته ما دغه سخت دردناک عذاب نه ورکړي زید ابن اسلم صاحب مبارک بل روایت کی د مبارک علیه السلام سره د خپل پلار سره هغه د مبارک علیه السلام سره روایت کی ويقال ومبارك عليه السلام ويل سيأتي على الناس رابس پر خلق باندې زمان یو زمانه يقول فيه قراء منهم فدي کې په بعض قاریان دا وایي چې په علم نه خبري په قران نه خبري وليس هذا بزمان الجهاد دا د جهاد زمانه نه ده لکه زموږ په افغانستان کې چې وس وایي جهاد نشته نو قالوا يا رسول الله والاي رسول د خدای واحد يقول ذلك یو څوک په دا خبره وکي قال نعم مبارك عليه السلام الو من لعنه الله هغه څوک چې د خدای لعنت پر هغه باندې والملائکه د ملائکه لعنت والناس اجمعين د ټول خلق لعنت پر هغه باندې داس خلق ستا په اخر د زمانه بدل خلق پیدا شي چې دی وای دا زمانه د جهاد نه ده بل جهاد ته بلا نشته وطن بدر جهاد ورته محبوبي سړک بدر جهاد ورته محبوبي بلډینګ بدر جهاد ورته محبوبي کافر بدر جهاد ورته محبوبي ابي هريره سے مبارک بل روایت کی د مبارک علیہ السلام سے مبارک علیہ السلام وای من مات ولم يغزو کچا کڅوک مرسو او غزا نه وکړه ولم يحدث به نفسه او نه خپل ځان کې دا خبره را وګرځول مات على شعبة من النفاق وای کڅوک مرسو او جهاد د خدای په لار کې نه وکي هغه د منافقت پر یو درجه باندې مړ دی هغه منافق مرسو دی مبارک علیہ السلام وای نه مسلمانه دنیا ته دی وګوره مسلمانه مخته وځه احاديث كثير دي مبارك عليه السلام ولو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء ومبارك عليه السلام ولکدا دنیا و خدای پاک ته د غماش د وزر حیثیت درلودای کافر ته یو غړپ هم نه ورکړي دا ټول دنیا د یو غماش د وزر حیثیت په خدای ته نه لري نو مسلمان ته پیسې څه وکړي ته څنګه مبذر او مسرف یې تا چې شو وکړه
تا خو دنیا د ځان دپاره ایمان ګرځولی دی، تا خو پر دنیا باندې خپل دین او خپل قرآن پرېښی دی. الله دې پر موږ تاسې رحم وکړي. دا ستاسې اولادونه که پر تا باندې ګران دي، پیسې که در باندې ګرانې دي، الله وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. دا ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه ستاسې دپاره فتنې دي. په ورځ د آخرت او بیا ستاسې د هغو څخه څغلي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، الله وایي ای خلقو وبېرېږئ د خدای څخه. واخشوا یوما لا یجزي والد عن ولده، وایي وبېرېږئ د هغه ورځې څخه چې لا یجزي والد، چې هېڅ پلار دا په نشي کولی عن ولده د خپل بچي څخه، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نه خپل زوی د خپل پلار څخه عذاب د جهنم دفع کولی شي. ان وعد الله حق، دا د خدای وعده حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دا د خود دنیا په زندګي باندې ونه غولیږئ. ولا یغرنکم بالله الغرور، پر خدای خطا نه وځئ چې خدای غفور رحیم دی. چې خدای باندې خطا نه وځئ چې خدای بخښونکی دی. جهنم ته دې مرسته یې، در نبی نه یې پر ګران، در صحابې نه یې پر ګران. پیسې خو ورکه، ولې داسې کوې؟ څه در وسوه؟ د خدای پر لحاظ، د قرآن پر لحاظ داسې مه کوه. عبدالله ابن سلام صاحب مبارک فرمایي، وایي یو سړی د مبارک اسلام د اصحابو سره کښېنستی، دغه دی وایي موږ به راویله فقلنا موږ وویل لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، موږ دا ویله چې موږ کشف پوه سوي وای چې الله ته کوم عمل ډېر محبوب دی، خدای په کوم عمل باندې ډېر خوشحاله کېږي. وای موږ دا خبره وکړه، وای الله جل جلاله دغه آیات را نازل کړي. فأنزل الله عز وجل، الله جل جلاله دغه آیات را نازل کړي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تسبح وای الله لره چې په اسمانو په مځکه کې دی، هغه څه مخلوق چې د خدای دی که په اسمانو کې دی که په مځکه کې دی، هغه د الله تسبیح وایي. وهو العزیز الحکیم، دغه الله عزیز دی او حکیم دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لم تقولون ما لا تفعلون، ولې هغه چې تاسې په خوله وایاست هغه ولې نه کوئ؟ الله تشتل خوښوي. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، الله محبت لري د هغه ډلې سره چې د خدای په لار کې جنګیږي صف صف. كأنهم بنيان مرصوص، لکه دوی یو دیوال یو تادی داسې سره مشتي او دوی د خدای په لار کې جنګیږي. نور آیاتونه او احادیث ډېر دي، خدای دې زور ته ګورم چې پته خلاصېږي. ډېر احادیث دي، که خدای پاک بیا وس راکړي جرامې بله پته خاص په دغه باره کې ډکه کړه هم کېدلی شي. خو زما محترم مسلمانانو، دا درته وایم چې تاسې جهاد وکړئ، تاسې د خدای په لار کې وجنګېږئ. د دې کافرانو سره په مال باندې تجارانو ته دا وایم چې دا پیسې چې دا ستاسې بچیان یې مصرفوي، ستاسې ماینې یې مصرفوي، ستاسې لور یې مصرفوي، تاسې مصرفوئ، دا د خدای په لار کې ووهئ، بیا به ارمان کوئ، بیا به دا پیسې په ښه باندې نه درځي، ستا بچیان به چړچې پکښې وي او د دین دښمنانو ته شکست ورکوي. بیا به خدای پاک ستاسې پر کورو باندې رحم وکړي او ما ته دعا به کوئ چې خدای پاک دا بیان خاص د خدای د رضا دپاره کړی دی، هېڅ غرض هېڅ مطلب یې نشته پکښې کې. خدای دې ستاسې پر کورو باندې رحم وکړي، الله دې ستاسې دعاوې قبول کړي. وما علينا الا البلاغ المبين.